د دعا عصر. د یو مسجد مخامخ شرابخانه خلاصه سوه. په مسجد کې به لمونځ کوونکو له هر لمانځه وروسته د دغه کاروبار ناکامي دعاګانې کولې. څو ورځې وروسته شرابخانې د برق شټېدو له امله اور واخیست. ټوله وسوځېده او خاورې ایرې سوله. د شرابخانې مالک پر مسجد امام او لمونځ کوونکو په محکمه کې عرض وکړي. مالک په محکمه کې دا دریځ ونیوی چې ګواکې زما دکان د لمونځ کوونکو د دعاو په سبب سوځېدلی دی چې په مسجد کې به هره ورځ کېدلی. د مسجد لمونځ کوونکو او امام د دغه خبرې نه انکار وکړ چې یعنې دکان شرابخانه دي زموږ د دعاو په سبب اور اخیستی وي. قاضي چې کله فیصله کوله نو دا یې وویل د دې قصې فیصله کول ډېر مشکله ده، ځکه د شرابخانې د مالک عقیده او یقین د دعاو په اثر او قوت ده، لیکن لمونځ کوونکي په خپلو شراو او دعاګانو یقین نه لري. عبرت: محترمینو مسلمانانو، کوم چې دا واقع موږ ته بیان کړه هم هغسې ده. موږ په خپلو دعاګانو باندې او په شراګانو هیڅ یقین نه لرو چې دعاګانې تقدیر هم بدلولی شي. نو محترمینو مسلمانانو، ستاسو څخه دا هیله کیږي چې دا پیغام د ثواب په نیت نور مسلمانانو ته هم شیر کړئ او ویلېږئ چې تر څو تاسو په دې کې هم د ثواب برخه واخلئ، چې مسلمانان له دې څخه عبرت واخلي او مسلمانان په خپلو دعاګانو او شراګانو باندې یقین وساتي.